د لوی اختر څه مقصد لري او موږ ولې د دې جشن دپاره هر کال په یو ځای شو؟ نو نن به موږ ګورو چې دا دومره اهمیت ولې لري، او نن موږ دا به هم ګورو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام وراثت څه و. هر کال د اختر تاسو ټولو ته څه سبق درکوي؟ داسې پوه شئ چې دا ورځ ابراهیم علیه السلام دپاره یو ګراجویشن ورځ ده، او څنګه قرآن کې الله وایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی کله چې ما د ابراهیم ازمیښت وکړو نو هغه کامیابه شو. او څنګه ذکر قرآن کې د ابراهیم علیه السلام شوی دی، هغه په شان نور چا هم نه ده شوی، یعنی څنګه ازمیښت د هغوی شوی دی نور چا هم نه ده شوی. نو کله چې موږ د هغوی صبر او استقامت ته ګورو نو موږ له یاد ساتل پکار دي چې هغه څومره لوی پیغمبر و. نو د نن وختونو کې موږ هغه هر څه څنګه کولی شو کوم چې هغوی کړي وو. نو الله موږ ته وایي چې کله ابراهیم ځوان و نو هغه حق دپاره ودرېدو، او هغې خپل د ټول قوم له چیلنج کړی و، او داسې خبرې وکړې چې هغوی د ټول قوم او خپله کورنۍ هغوی خلاف شوه. او نن سبا موږ څه ګورو چې زموږ خپل ماشومان داسې ښکارېدل غواړي، داسې جامې اچول غواړي چې نور خلک یې ورته قبول کړي، داسې خبرې کول غواړي چې د نورو نه د بیل نه ښکاري، او داسې ژوند تېرول غواړي چې دا نور خلک یې ورنه خوشحاله دي وي. که تاسو هغه کس یې کم نورو په شان نه ښکارئ او تاسو ته هغوی څه بدې خبرې کوي، که تاسو د ټولو نه بیله ښکارئ نو ستاسو زړه کې به داسې خبرې راځي چې ما ته داسې جامې نه دي اچول پکار، ما ته پکار دي چې زه هم د دوی په شان ښکارم. نو دا خبره نن سبا د ځوانانو کې ډېره زیاته ده چې هغوی خپل ویلیوز او ښه خبرو دپاره ودرېدل نه غواړي، خو هغوی هر وخت دا خواهش لري چې موږ د نور په شان جوړ شو. او دا خبره د سکول ماشومانو کې ډېره زیاته وي چې هغوی خپله هیڅ خوښه نه وي، هغوی هغه هر څه اچول غواړي کوم چې د هغوی ملګري او سکول نور ماشومان کوي. بس هغوی دا خواهش وي چې موږ د ټولو سره د برابر ښکارو. کله چې تاسو خپل ماشومانو ته بازار ته بوځئ نو هغوی بس دا به وایي چې ما ته دا جامې پکار دي او ما ته دا بیګ پکار دی، ځکه چې زما ټولو ملګرو سره دا شی دی او زه نه غواړم چې هغوی ما پورې دې خاندي. او بیا تاسو دا وګورئ چې ابراهیم علیه السلام هغې ماشومتوب کې څه کول. هغوی خپل د ټولو خلکو له چیلنج کړی و او ویل چې زه ستاسو په شان نه جوړېدل غواړم، او هغوی ته هیڅ پروا نه وه چې ما پورې څوک خاندي او که نه. او هغوی خپل پلار ته هم دا ویلي وو، هغوی له خپل پلار سره ډېره مینه وه، هغوی خپل پلار مخکې هم د رښتیا او حق خبره کوله، هغه پلار چې چا هغه لوی کړی و، او دوی هم هغوی سره ډېره مینه کوله. او قرآن کې هم راځي چې یا ابتي، او دې کې راځي چې زه تاسو سره ډېره مینه کوم. او هغوی خپل پلار سره نفرت نه کو ځکه چې هغه مشرک و، هغوی د خپل پلار ډېر احترام کو، خو بیا هم هغوی مخکې د حق خبره کوله ځکه چې هغوی پلار بوتان جوړول. او نن څه کیږي چې زموږ کورنۍ نه څه داسې مشر کس به وي کم څه غلط کار کې پروت وي او څه ګناه کاروبار کوي، او هغوی مسلمان وي خو بیا هم یو غلط کار کوي، خو موږ هغوی ته څه هم نشو ویلی ځکه چې موږ سوچ کوو چې یاره دا خو زما پلار دی، زه ورته څه ووایم، دا د زما کور مشر دی او زه ورته څه هم نشم ویلی. نو موږ داسې خبره څنګه کولی شو؟ زموږ وفا حق او رښتیا سره کېدل پکار دي څنګه د ابراهیم علیه السلام وه. هغوی خپل پلار له چیلنج کړی و، او قرآن کې راځي ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی کوم ځای کې د حق او رښتیا خبره به راځي تاسو به خپل ځان او د خپل مور پلار خلاف به هم ودرېږئ. نو دا د ابراهیم علیه السلام میراث. هغوی خپل پلار ته ویل چې زه تاسو سره ډېره مینه کوم خو تاسو غلط کوئ، او بیا هغوی پلار هغوی له کور نه بهر وښکو، او بیا چې تاسو مخکې ګورئ نو هغوی ازمیښتونه نور زیات شول، هغوی له هر قسم زیان رسولی شوی و. نو ولې دا هر څه هغوی سره کېدل؟ ځکه چې هغوی ایمان راوړی او حق دپاره خبره کوله. او نن سبا مسلمانانو له څوک اور کې نه غورځوي، کیدای شي چې څوک خپل خولې نه تاسو باندې اور غورځوي، تاسو باندې خاندي او تاسو ته بدې خبرې وکړي، او تاسو بیا سوچ کوئ چې زه دا هر څه برداشت کولی شم او که نه. زما په خیال کې ما ته دوی نه بخښنه غوښتل پکار دي چې زه مسلمان یم. که زه خپل ځان د دوی په شان جوړ کړم نو دوی به ما پورې نه خاندي او ما ته به تنګول نه کوي. او د ځوان خلک چې هغوی د سکول کې، کالج کې یا د کار ځای کې څوک داسې خبرې وکړي نو هغوی سوچ کوي چې نن نه پس به زه دین خبره چا سره هم نه کوم. خو ابراهیم علیه السلام څه کو؟ کله چې هغوی خپل خلکو اور کې غورځو نو هغوی ویل چې زه به حق باندې ځان ټینګ ساتم. نو دا خبره لوی اختر موږ ته زده کوي، یعنی حق دپاره ودرېدل.